هغه وای د زلفو سوري ته د کینو که مخ نور ته کینو یاره تودو سړو اغستې و چې چېرته کینو. او بیا یې شاه خالد صاحب اجمل خټک بابا دی خدای وبخښي هغه وایي ای د ګلو لختې ستا ځواني دې تل رنګینه وي ما غوندې زړه ستړي به دې سوري ته دمه کوي. نو موږ به دې سوري ته دمه کوو. یو څو شعرونه وایم او بیا ټپوله هم راځم. شعر دا دی شاه خالد صاحب دا دی د ټولو ځوانانو ته انقلاب سټوډنټ فدرېشن ته ډالۍ وي چې الوت لا ښې پخې وزرې ساته الوت لا ښې پخې وزرې ساته او د بزدلانو نه ځان لرې ساته. جانه الوت له ښې پخې وزرې ساته د بزدلانو نه ځان لرې ساته د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته. شاه خالد صاحب د دې شعر لږه غونې تشریح زه کومه تاسو پرې پوهیږئ خو کشران به نه پوهېږي. ما چې تاسو ته خبره وکړه چې زه دې ټولو پښتنو ته ماله واپس اړو غوسه نه راځي زه ریاکشنري کېږم نو هغه زما د دې شعر نه هم برېښي چیرمین صاحب د ساهو خلکو نه خنجرې ساته او په بدتمیزو پسې زغرې ساته. زغره هر هغه چیز ته وایي چې هغه سیلف ډیفنس کوي په زغره باندې وهل نه کېږي. یعنې که کوم سړی تا سره بدتمیزي هم کوي ته هغه ته څه مه وایه خو د هغه نه ځان ساته. په دې شعر کې چیرمین صاحب ما دا پیغام ورکړی دی د دې مطلب دا نه دی چې تو ته هم غوسه شه او د هغه نه سر ووهه. یو ورځ به راشي چې دا سړی به ستا په خبره پوه شي نو د ساهو خلکو نه خنجرې ساته په بدتمیزو پسې زغرې ساته او پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازاد یې څوک ونترې ساته. پښتونه دغه کوټه سپي پرانځه کور کې ازاد یې څوک ونترې ساته او د لوی کریم په ځمکه مینه ویشه خوله کې خبرې ملغلرې ساته. او حاجي صاحب شابسې څلور واده که او بیا دا ټولې مرورې ساته. شاه خالد صاحب دې کې هم یو پیغام پټ دی چې حاجي صاحب شابسې څلور واده که او بیا دا ټولې مرورې ساته. او ستا د وطن مینه بس دغه وه چې په جیب کې ښې ډېرې ډالرې ساته. او ګلویشه ستا افغان یم چرته به ځم ترې د زړه دروازې لرې ساته. او شاه خالد صاحب شعر دی وایي چې په دوه پیسو روان وي پردي شرله پښتانه دي بس پیدا د بل اشرله. او زما قام که غاړه ورکړله هنر له بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازدیګر له. او د علم په جنازه کې هېڅ څوک نه و خدایه کم نصیب دې ورکو زما غر له. او چې سبا له بیا په ځان پسې خفه یې نو د زلفو بڼ ته ولې ځي چکر له. او دغه شعر چې د علم په جنازه کې هېڅ څوک نه و نو دا به زه داسې ووایم چې د خاپیرو څوکو په جنازه کې هېڅ څوک نه و خدایه کم نصیب دې ورکړو زما غر له. دا د بټګرام خاپیرو څوکې هغه ځای دی چې دا د ټوریزم ډېر ښه سپاټ ګرځېدی شي خو بدبختي دا ده چې د هغې نه څوک د ټوریزم سپاټ جوړ کړي. نو د علم په جنازه کې هېڅ څوک نه و خدایه کم نصیب دې ورکړو زما غر له. او ته زما په خفګان هېڅ غمجنه نه یې خلک ټینګه غاړه ورکړي مرور له. شاه خالد صاحب ته زما په خفګان هېڅ غمجنه نه یې خلک ټینګه غاړه ورکړي مرور له. او لا راغلی کور ته نه وي د افغان مې چې خبرېږم بیا روان وي پېښور له. او یو اخري غزل به یو څو ټپې کوو چې وړو وړو مرغونه یې چرنګار ویستلی دی. که ستاسو اجازت وي زه به د چشمې ولګوم دا نور مې اوس په عذابیړو او که نه هلته هم نور دی او دلته ورته زه نور یم نو هسې نه چې یو ټسل جوړ شي. شاه خالد صاحب د نور نه راته رایاد شو فیض صاحب وایي سره د قامه چې سبا له د دار سر ته خېږم د انقلاب جنډر اخلمه خیبر ته خېږم. او د جالې ځای به مې روک نه کړي خو ازار به واخلي ته چنارونه سوځوه زه به نختر ته خېږم. او داسې وزر لرم چې ستا نه هم په بره تلی شم که ته سپوږمۍ ته خېږې زه درپسې نور ته خېږم. هغه زما شعرونه چې وړو وړو مرغونه یې ټرینګار ویستلی دی لاسما تېرې چینې د خوا چینار ویستلی دی. او زما د ړنګې خونې اخري یاد دې ژوندی وي د سوانې په وخت ماته یو ستار ویستلی دی. او زما د اظهار ژبه د ریاست جبر مونډی کړه او تور ماما نن بیا نوی اخبار ویستلی دی. شاه خالد صاحب زما د اظهار ژبه د ریاست جبر مونډی کړه او تور ماما نن بیا نوی اخبار ویستلی دی. او د هرې
خمخانه په دیوالونو ژوند ګډیږي د هر جمعات په ور مولا خامار وستلې ده شاه خالد صاحب تاسو په دې شعر پوهیږئ چې د هرې خمخانه په دیوالونو ژوند ګډیږي د هر جمعات په ور مولا خامار وستلې ده ځکه چې دلته د مولا زور هم ډیر دی او د خان زور هم ډیر دی په دې وډګرام کې زما په خیال دا مهم پیغام دی چې د هرې خمخانه په دیوالونو ژوند ګډیږي د هر جمعات په ور مولا خامار وستلې ده او زه دا لیونی پیژنم څه چل به خامخا وي قضا ماښام بنګړو نه یې شرنګار وستلی دی زه دا لیونی پیژنم څه چل به خامخا وي قضا ماښام بنګړو نه یې شرنګار وستلی دی او افغان ما خو هغه افغان نه یم کوم چې وم افغان ما خو هغه افغان نه یم کوم چې وم ما اوس ګورې د ذهن نه انګار وستلی دی خوشحاله راته اوسئ